د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یو واره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن مې چې کوم معلومات ستاسو دپاره راوړي دي هغه د مرزا علي خان یا د فقیر اے پی په حواله دي. مرزا علي خان د پښتنو ملي اتل ستر مجاهد مصلح ریښتونی پښتون او د پښتونستان بنیاد ښودونکی دی چې په ای پی فقیر باندې مشهور دی. ای پی د یو کلي نامه ده چې د میرعلي ښارګوټي سره نږدې په شمالي وزیرستان کې د بنو او رزمک په واټ باندې پروت دی او دغه د مرزا علي خان اوسېدلو ځای دی. وروستو بیا حاجي مرزا علي خان ګورویک ته لاړه چېرته چې د پښتونستان د تحریک بنیاد کېښوده. ای پی فقیر په کال 1890 کې زیږېدلی دی. د دوی د والد صاحب نوم ارسلا خانو چې یو روحاني اسلام پال قبایلي قدرمن پښتون سړی و. مرزا علي خان خپلې اولنۍ دیني زده کړې په خپل کور او ځایي دیني ښوونځیو کې کړې وې. ای پی فقیر په 1930 کې مکې مکرمې ته د حج دپاره لاړه. هلته یې حج وکړه. هیواد ته بیرته د راستنېدو یې د ای پی په کلي کې چې د بنو او رزمک سره موقعیت لري خپل ژوند ته دوام ورکه او د دینی پوهې د قام د رهبرۍ د اصولو سره سم په خپلې سیمې کې ورو پرو د شهرت موندلو آغاز هم وشو او لوی نوم یې پیدا که. وروستو د حج د فریضې نه خلکو د ده نوم سره د حاجي د نوم د حاجي د ټکي اضافه وکړه او دغه شان دی په مستقله توګه د حاجي صاحب او یا د حاجي مرزا علي خان په نوم وبللی شو. کله چې په 20مې پیړۍ کې په وروستیو 10 کلونو کې د وزیرستان او شاوخوا قبایلي سیمې او د پښتون وطن نوره برخه د افغانستان نه پیرنګي راوشو کوله. له هغې سره سم د پیرنګي په ضد باندې وسلواله مبارزه پیل کړه او د برطانیې د ښکېلاک په ضد یې نه ستړي کېدونکې جهاد ته ملا وتړله. تر 40 کلنې د خپله دغه مقدسه جګړه روانه وساتله. د ده مشرۍ کې قبایلي پښتنو د الله تعالی په نصرت داسې تکنیکي بریدونه ترسره کړل چې انګریزان یې پوزې له راوستل او اریان دریان پاتې شول ځکه چې هغې که خپله جاسوسي بڼه او د هغې زورګیري او په بیه د خلکو اغستلو ټولې حربې په کار راوستې خو د حاجي مرزا علي خان یا د ای پی د فقیر لاره یې ونه نیوله او مخه یې ونه ګرځولې شوه. دغه سلسله روانه وه چې په دې مین زمانه کې هندوستان تقسیم شو. حاجي صاحب مرزا علي خان د نوي ریاست خلاف په 12 مئی 1929 کې حاجي مرزا علي خان د نوي ریاست په ضد د ګورویک شمالي وزیرستان نه رسالې چاپ کړې چې په هغې کې
هغه ویلی وو چې دا نوی ریاست د برطانیې په خوښه جوړ شوی دی او د دې مشر د برطانیې ایجنټ دی. د په خپلو ویناو کې د نوي ریاست په ضد د وسلوالې مبارزې دعوت ورکوو. په جون 1940 کې هغه د شمالي وزیرستان د تخیلو خاصدارو په چیک پوسټ باندې یرغل وکړ. د پاکستان هوایي ځواک ته چې دا خبر ورسېده نو هغه خپلې جنګي الوتکې هغه ځای ته ولېږلې او د شربیخیل مسعود یې سخت بمبار کړل. په 12 اگست 1948 کې د اپریدو قبایلي مشرانو او د هغه ګوند په تیراک باغ کې سره ولیدل. هغه ځای یې د پښتونستان بیرغ ورپو او د پښتونستان د تیرا څانګې پرانسته یې هم وکړه. هغه وخت یې په خپل بیان کې د پښتونستان، افغانستان او د نړۍ ګډ ګډ پښتنو ته دا وینا وکړه: زمونږ د تیرا څانګې د قامي اسمبلۍ د پښتونستان یو خپلواک او مسلمان ډیموکریټک حکومت جوړ کړ چې د الله تعالی په نصرت او قبایلي ولس په ملاتړ به دغه نوې ونه بریاوې ترلاسه کړي چې د دې ثمرات به نه یوازې پښتونستان یې چترال نه نیولې تر بولانه او د خیبر نه تر سیوې د اباسین سیرمې پښتنو ته ورسي بلکې نړۍ کې د امن د ضامن په توګه به دا نورو خلکو ته هم ورسي. دغه بیان چې مطبوعاتو او ریډیوګانو کې نشر شو په همدغه میاشتې کې د حاجي میرزا علي خان په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د کابل سفر وکړ چې هغه وخت افغان حکومت د هر قسمه مرستې ډاډ ورکړ. ولې بل خواته په نوي ریاست باندې هم ناوخته شو. پښتونستان یا د پښتونستان د نظریې پراختیا دپاره حاجي صاحب په ګورویک کې د پښتو ژبې بینرې ځوړندې کړې او د پښتو رسالې او اخبارونو بهیر یې پیل کړ چې یو پکې مشهور د غازی په نوم رساله هم وه. په 9 دسمبر 1949 کې غازی رسالې کې دا لیک نشر شو. وروستو له 15 اگست 1948 چې کله نوی ریاست جوړ شو او گورنر جنرال یې حلف واغسته نو پیرمانکی، پیر زکوړي، ډاکټر خان صاحب، عبدالغفار خان او نور قبایلی مشرانو د یو اسلامی خپلواک پښتونستان دپاره خپل غږ پورته کړ. د دې غورځنګ په خلاف د هغه وخت تش په نوم اسلامي حکومت د برطانیه په مرسته او د قادیانانو مرزا غلام احمد قادیانی ته تقویه ورکول شروع کړل. پښتانه لکه یو وجود چې هیڅکله خپلو کې نشي سره بیلیدی، پښتانه د ایماندارۍ او د احترام سمبول دي. دغه رساله وړاندې لیکي: دوی په خپلو کې تر هر چا توره ایستلې لري. پرلپسې د 14 کلونو د برطانیې بمباریو د وزیرستانیانو حوصلې پسې نه کړې او نه د هغه غلامۍ په ځان د منلو وړ وګرځوله. د 14 کلنې جګړې په دوران کې ایپی فقیر دښمن ته د جنگ په ډګر کې سخت ماتې ورکړه او د هغو انسانانو د لاسه جوړ قانون او د پښتنو د حقوقو غصب کولو باندې غلی پاتې نشو. د هغه په نظر کې د قرآن حکیم قتال ضروری او په دې لاره کې وجل شوي خلک شهیدان دي
من یا خپلواکي راوړو یا به ټول وطن ویجاړوو. لاندې ټکي یې بیا په دې ډول وو: پښتونستان زنده‌باد، پښتونستان زنده‌باد. په 11 12 14 او 15 جنوري کال 1950 کې د ده په مشرۍ کې د وزیرستان مختلفو قبایلو خټکو، مروتو، بټنیو، مسودو، وزیرو او بنوسیو د پښتونستان قومي اسمبلی د وزیرستان څانګې انتخاباتو دپاره بېلابېلې غونډې وکړې. اسمبلی ای پي فقیر خپل لومبنی ولسمشر وټاکه. د ای پي فقیر لومبنۍ غوښتنه همدا وه چې د 7 میلیونونو پښتنو دا وطن به د پاکستان اشغالګر پوز پرېږدي، دغه پوز به وځي، ګنې دوی به بیا د خپل انجام په خپله ذمهوار وي. په دې لړ کې هغه د ملګرو ملتونو نه د رسمیت پیژندنې غوښتنه هم وکړه. یعنې ده وغوښتل چې ملګري ملتونه یا اقوام متحده دی پښتونستان تسلیم کی، په رسمیت دی وپیژني، او په دې لړ کې د افغان حکومت د ډاډ او مرستې غوښتنه هم وکړه. په اګست 1951 کې د قبایلو ځینې ملکانو مشرانو د ده پیغام د افغانستان ولسمشر ظاهر شاه او مرحوم داود خان چې هغه وخت ایران او هند د پاره د افغانستان سفیرو ته ورسو. په 1952 کې د افریدیو ځینې مشرانو د پښتونستان قومي اسمبلی دپاره د جرګې جوړولو غوښتنه وکړه چې په دغه جرګه باندې د نوي ریاست فوز هوایي بریدونه وکړل او د پښتنو مشرانو 18 کسانو پورې خلک یې شهیدان کړل چې دا د پښتونستان د ریاست لومبنی لوی زیانو. او همداراز د جرګې مشر ملک ولی خان کوکی خیل په دغه هوایي برید کې په حق ورسېده. په 1952-53 کې په کابل کې میشتو د پښتونستان مشرانو او د افغان حکومت د بې باورۍ رامنځته کېدو له کبله د پښتونستان دولت ته د امداد ورکولو بهیر ودرو. بیا هم فیض محمد د ختیځو ولایتونو دپاره د افغانستان والی د خپلو راکړو ورکړو هڅه کوله، خو د ای پي فقیر حکومت له دغې وجې ورځ تر بله ویجاړېده او کمزور کېده. په نومبر 1954 کې د هغه نږدې مرستیال لیفټیننټ مهردل خټک د پاکستان پوز او حکومت ته د خپلو نورو ملګرو سره سرنډر شو یا تسلیم شو. په 1955 د مارچ په 20 د پاکستان حکومت د پاکستان په مغرب یعنی د پښتونستان برخو کې د 1 یونټ یا ویسٹ پاکستان آرډیننس جاری کړ. د افغانستان واکمن حکومت دغه کار د ختیځ پښتونستان د ماتولو په معنا وګڼه. په 28 مارچ د افغانستان ریاست اول وزرا خپل موقف وړاندې کړ. بل ورځ د افغانستان حکومت په جلال آباد او کندهار کې ډیپلوماټیک میشن چې کومې ودانۍ دي او کابل کې د پاکستان سفارتخانه کې سفیران د خپل کار نه منع کړل. همداراز پاکستان په پیښور کې د افغانستان کونسلیټ وتړه چې دغه شخړه د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا او د افغانستان حکومت د ظاهر شاه تر ولسمشرۍ پورې دوامداره وه. په 1958 کې هغه
له خپلو لیفټنانانو سره د بیټنیو مروتو سیمو لیدو دپاره سفرونه وکړل. د محسودو په ساحه کې هغه بلها مالی او جنگي سامان راجمع کړه او خپل کار ته د جاری ساتلو اراده څرګنده کړه. د دغه سفر نه وروستو هغه د خپلې سیمې ګورویک کې ژوند ته ادامه ورکړه چې وروستو په 18 اپریل 1960 کې هم په دغه کلي کې روح خپل حقیقي رب ته وسپاره. د حاجي مرزا علي خان فقیر اپی د جنازې مونځ کې زرګونو پښتنو شرکت وکړ او مولوي پیر رحمان د دې د جنازې مونځ ادا کړ. د اپی فقیر ټول ژوند د دین اسلام، شریعت او پښتونستان دپاره په صحیح معنی په وسلواله مبارزه یا جهاد کې تیر شو. الله تعالی دې ګور د نور نه ډک کړي. ډېره مهرباني په مخه مخه.